فرشي پل دغه پل چې د ننګرهار د رینور ولسوالۍ دغه ولایت د ښار او یو شمېر نورو ولسوالیو سره نښلوي د فایدامي ریاست د 4.2 میلیونو افغانیو په لګښت په اساسي ډول جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. مسؤلین وایي د دغه پل چارې د یوې میاشتې په موده کې بشپړې شوې او په جوړېدو سره یې د رینور ولسوالۍ اوسیدونکو ته د تګ راتګ پر مهال ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې. 20 لکه روپۍ مصارف راغله، 2 میلیونه 4 لکه مصارف په دې باندې راغله او دا په یو میاشت کې تکمیل شوه دا پروژه. او نور هم دغسې غواړو چې مخکې نور لاړ شو او دغه امکانات چې دی د وزارت پیدامي د خپلې بودیجې نه هغه سوي دي، ځانګړې سوي او په دې باندې مصرف سوي. د دغه پل د جوړیدونکي شرکت مسؤلین وایي دغه پل 18 متره اوږدوالی، 6 متره سور او د پل دواړو خواو ته 10 متره دیوالونه هم شتون لري او د انجنیرۍ د نورمونو پر بنیاد یې په پاخه او اساسي ډول جوړ کړی. 293 متر مکعب سنګکاري لرو ده او 96 متر مکعب پی سی سی و، نو انشاءالله په دغه ښه کیفیت سره تکمیل شول په میک ډیزاین مطابق باندې او حکم انجینر نورمونو مطابق باندې کار تکمیل شو. ځایي خلک او قومي مخورو د دغه پل د جوړېدو په اړه خوښي وښوده او په تیر کې د خرابوالي له امله د ګاللو ستونزو یاده وکړه. دوی همداراز له مسؤلینو په دې ولسوالۍ کې د یو شمېر نورو سړکونو او د خوړ په اوږدو کې د استنادي دیوالونو د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. موټرې شبکې تلې، ماشومانو په عذاب، سوالیو په عذاب، زنانو په عذاب، کله چې باران وشو دلته ګاډي زرهاو ګاډي به ولاړ نشي تېرېده. هغه د حملې په ساحه کې یو ځای دی، اوبه وړی دی، که هلته هم توجه وشي هغه جوړ شي، که ځکه هغه که وایي زرګونه جریبه ځمکه او د خلکو کورونه ورانېږي، باید هغې ته هم توجه وشي. ډېر خوشحاله یو په دې کار سره، ډېر ښایسته کار شوی دی او مضبوط کار شوی دی او دغه پروژې موږ ملاتړ کوو. د رینور په ننګرهار کې پرته هغه شنه او د طبیعي ښکلاو درلودونکې ولسوالۍ ده چې د هېواد د بېلابېلو سیمو ترڅنګ له یو شمېر بهرنیو هېوادونو هم سیلانیان ورته راځي او د سیلانیانو د ورتګ له امله دغه ولسوالۍ د یو خاص اهمیت لرونکو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.